قضا مونځ راګرځولو نیت ملګرو په دې ویډیو کې به ان شاء الله د قضا مونځ چې تاسو نه یو قضا شي هغې نیت هم درته ښایم او چې تاسو نه ډېر مونځونه قضا شوي او تاسو ته تعداد نه وي معلوم دا به څنګه راګرځوئ د دې لږ شان وضاحت هم درته کومه څنګه طریقې سره به تاسو راګرځوئ او درېمه خبره پکې ان شاء الله دا کوو چې د دغه کې نیت په څنګه کوئ چې تاسو نه ډېر مونځونه قضا شوي دي تعداد یې نه دی معلوم د دې نیت په تاسو څنګه کوئ چې قضا راګرځوئ او بل خبره پکې ان شاء الله دا کوو چې آیا د وخت چې کوم مونځ وي دې نه به قضا مونځ مخکې راګرځو او وروسته به راګرځو نو ان شاء الله دا خبرې به په دې کې کوو ان شاء الله صحیح ده ځکه چې هغه بله ویډیو مونږ کړې وه دې نه مخکې قضا مونځونو باره کې نو بلا مبالغه د 2000 نه زیاتو کسانو دې باره کې میسجونه او کالونه ټلیفونونه وکړه چې مونږ ته د قضا مونځونو نیت وایه نو د مجبورۍ نه دا ویډیو کوو دې کې ته زه دا نیت وایم چې تاسو نه یو مونځ کله قضا شي د دې به څنګه نیت کوئ او ډېر مونځونه قضا دي تاسو ته تعداد نه دی معلوم د دې به نیت څنګه کوئ نو انشاءالله دا خبرې به دې کې کوو خو کوشش به کوئ چې څنګه مو دغه ویډیو شیر کړي او په مینه او محبت سره دا ویډیو به هم انشاءالله شیر کوئ چې ټولو مسلمانانو ته ورسېږي صحیح ده حاجي راځو اول دې خبرې ته چې تاسو نه ډېر مونځونه قضا شوي دي تاسو ته پته نشته 5 کالو 6 کالو 7 کالو 10 کاله مونځونه چا نه قضا شوي دي نو دا به دې څنګه راګرځوئ نو دې دپاره تاسو ته ما ویلو چې تعین به کوئ نیت ته تاخره کې وایم ښه خو اول دا خبره نوٹ کړئ ځان سره چې تاسو نه ډېر مونځونه قضا شوي دي وخت یې درته نه دی معلوم چې دونه مونځونه مونږ نه قضا شوي دي تعداد یې نه دی معلوم نو تاسو ته ما ویلي چې دې کې به غالب ګمان راولئ چې ستاسو غالب ګمان په څو باندې رالو دغه مونځونه به قضا کوئ خو دا غالب ګمان به تاسو څنګه راولئ غالب ګمان د هر یو وخت چې خپل مونځ دی که نه په هر یو باندې به تاسو غالب ګمان راولئ بالفرض تاسو نه الله دې نه کې 10 کاله مونځونه قضا شوي دي 10 کاله تاسو نه مونځونه قضا شوي دي 10 کاله 10 کاله او تاسو په دې باندې پیمانه یې چې دا مونږ قضا راګرځول غواړو نو دا مونږ څنګه راګرځو نو ګورئ د سحر مونځ دې کې به تاسو خپل غالب ګمان وکئ چې د سحر مونځ دی مانه په یو کال کې دونه قضا شوي دي چې څونه باندې ستاسو غالب ګمان رالو په یو کال کې مانه تاسو وایي چې 100 مونځونه قضا شوي دي په یو کال کې 365 ورځې دي که یو کال مسلسل تاسو مونځونه نه دي کړي بس هغه بیا اسانه 365 مونځونه به راوګرځوئ خو که څه مو کړي دي څه مو نه دي کړي دغه به بیا غالب ګمان تاسو کوئ چې غالب ګمان ستاسو په څو باندې رالو بس دغه ستاسو په ذمه باندې فرض شول ستاسو په ذمه دا واجب شول دا به قضا راګرځوئ په یو کال کې تاسو وایي چې مانه دونه مونځونه قضا شوي دي همدغه کې عمره به راګرځوئ په دویم کال کې تاسو وایي چې مانه دونه قضا شوي دي سحر مونځونه دغه به ورسره جمع کوئ په دریم کال کې مانه بالفرض تاسو وایي چې 100 قضا شوي دي په لومړي کال کې 100 قضا شوي دي په بل کال کې رانه 50 مونځونه 50 مونځونه قضا شوي دي په بل کال کې رانه 200 مونځونه قضا شوي دي په بل کال کې رانه داسې مونځونه قضا شوي دي دا ټول چې څونه مونځونه تاسو قضا شوي څونه کلونه دا ټول به ځان سره راجمع کوئ چې څونه ترې رالل دغه تعداد بس دا تعداد به تاسو برابروئ که هر څونه وخت کې تاسو برابروئ که 3 ورځو کې 4 ورځو کې 5 ورځو کې یو میاشت کې یو کال کې بیا ستاسو خوښه ده چې هر څونه ورځو کې راګرځوئ دا کرنګ د ماسپښین مونځ به خپل تعیین کوئ په ماسپښین مونځ باندې چې ستاسو څونه غالب ګمان رالو چې ماسپښین مونځونه مانه په یو کال کې دونه قضا شوي دي په بل کال کې دونه په بل کال کې دونه په بل کال کې دونه دا ټول چې څونه تعداد رالو مجموعي تعداد چې رالو دغه ټول تعداد به تاسو برابروئ چې څونه وخت کې برابرولی شئ صحیح شو جی دا کرنګ مازدیګر هم دی ماښام هم دی ماسخوتن هم دی دا خبره حل شو انشاءالله که نه ښه اوس راځو چې آیا دا قضا مونځونه چې دي دا د چې کوم وخت مونځ دی بالفرض د ماسپښین مونځ تاسو کوئ دا به کوم وخت کې کوئ چې کوم مونځ دی ماسپښین مونځ نه بې مخکې کوئ که وروسته به یې کوئ او آیا دا نورو مونځونو سره کولی شئ که نه نو بالکل لومبی خو دا خبره چې ماسپښین مونځ تاسو قضا راګرځوئ دا د ماسپښین مونځ سره هم قضا راګرځولی شئ نور چې څونه مونځونه دي هغې سره هم قضا راګرځولی شئ مازدیګر سره هم قضا راګرځولی شئ ماښام سره هم راګرځولی شئ ماسخوتن سره هم قضا راګرځولی شئ ښه دې کې هېڅ خبره نشته دی او آیا دا د مونځ نه به مخکې راګرځوئ که وروستو نو مونځ نه یې مخکې هم راګرځولی شئ وروستو یې هم راګرځولی شئ که چېرې تاسو د مونځ چې دی د ماسپښین مونځ بالفرض تاسو مازدیګر سره راګرځوئ نو مازدیګر مونځ نه یې مخکې هم راګرځولی شئ وروستو یې هم راګرځولی شئ یا په سبا باندې ماسپښین مونځ سره راګرځوئ نو ماسپښین مونځ سره یې وروستو هم ترې راګرځولی شئ او مخکې هم ترې نه راګرځولی شئ صحیح ده دې کې هېڅ خبره نشته دی ښه بس دا 3 وختونه تاسو ته ما یاد کړي دي چې دا 3 وختونو کې به قضا مونځ نه راګرځوئ یو د سحر مونځ چې کوم وخت قضا شي دغه ټایم نه واله تر اشراقو پورې به قضا مونځ نه راګرځوئ دویم ټایم د زوال په ټایم کې د هر یو ملک خپل زوال دی ښه د هر یو ملک خپل زوال دی چې زوال ستاسو په ملک کې څه وخت شروع کېږي دغه ټایم به تاسو قضا مونځ نه راګرځوئ
دریم د ماښام مونځ نه یو 15 منټه مخکې دغه ټایم به قضا مونځ نه راګرځوي باقي هر ټایم تاسو قضا مونځ راګرځولی شئ صحیح ده دا خبر محل شو انشاءالله. ها اوس راځو نیت طرف ته چې د یو مونځ تاسو نه قضا شو د دې به څنګه نیت کوئ او ډېر مونځونه تاسو نه قضا شول د دې به څنګه نیت کوئ. نو انتهایی اسانه خبره ده ښه هېڅ ګران پکې نشته دی. که یو مونځ تاسو نه قضا شو د هغې نیت په داسې کوي اول د هغې نیت ته اول خو هسې نیت د زړه نه دی زړه نه تاسو نیت وکړو بس اوم شو خو که بیا هم څوک پخلی وایي ځکه چې زموږ د پښتنو تسلي نه کېږي پخلی چې ویلي نه نو د دې تسلي نه کېږي نو چې یو مونځ تاسو نه قضا شو هغې نیت په داسې کوي بالفرض تاسو نه د سهار مونځ قضا شو نن یې راګرځوئ د ماسپښین مونځ سره نو نیت به یې داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د نن ورځې د سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. که د ماسپښین راګرځوئ نو نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 4 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د نن ورځې ماسپښین خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. دا څرنګې مازدیګر هم دی ماښام هم دی ماسخوتن هم دی ټیک شو خو ماسخوتن او ماښام کې به وي نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 3 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د نن شپې د ماښام خاص د الله پاک دپاره دا څرنګې چې هغې د 4 رکعاته د ماسخوتن قضا راګرځوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 4 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د نن شپې د ماسخوتن او د دې په وتر هم راګرځوئ نو نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 3 رکعاته وتر واجب مونځ کوم د نن شپې د ماښام خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. ښه دا خو چې تاسو نه یو مونځ قضا شوي چې اوس هغه خبره چې تاسو نه ډېر مونځونه قضا شوي دي د دې او تعداد تاسو ځان ته تعین برابر کړی دی چې دونه منځونه زما په ذمه باندې پراته دي اوس د دې نیت په څنګه کوئ د دې نیت په اوس تاسو څنګه کوئ خوښ شئ ورته ښه بالفرض تاسو دا غالب ګمان راغلی دی چې ما نه د سحر منځونه په ټول عمر کې 300 قضا شوي دي بالفرض وایم ښه تاسو به خپل غالب ګمان کوئ چې ما نه 300 منځونه قضا شوي دي په ټول عمر کې د دې نیت په څنګه کوئ نو خوښ شئ ورته ښه د دې نیت په داسې کوئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د اولني سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. یو مونځ چې دا کله برابر کوي بیا چې دویم کله کوئ نو نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د دویمې ورځې د سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. ټیک ده دا څرنګې دریم مونځ چې کوئ یې کې وي د دریم ورځې د سحر او دا څرنګې چې 4 مونځ کې نو نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د 4 ورځې د سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. بس داسې به په ترتیب سره وي چې کوم مونځ تاسو راګرځوئ هغه کا تعداد به پکې یادوئ ښه هیڅ ورځ تاسو ته نه ده معلومه نو اولنۍ ورځې دویمې ورځې درېیمې ورځې څلورمې ورځې پنځمې داسې به ورپسې ورځئ صحیح ده چې کله ټول منځونه برابر کوي بس هغه به اخیري حد وي اخیري لکه تاسو نه بالفرض 300 منځونو باندې ستاسو غالب ګمان راغلی دی چې ما نه د سحر 300 منځونه قضا شوي دي اخیري نیت پسې نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته فرض قضا مونځ کوم د 300 دی به څنګه خپله ترتیب یې جوړوئ نو صحیح ده 300 ورځې د سحر خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفي په لور کوم الله اکبر. بس دا ترتیب دی دې ترتیب سره دا نیت کوئ او قضا منځونه مو برابر کړئ انشاءالله. ټیک ده که بیا هم پکې څه خبره وي رابطه کولی شي خو خبره اورئ رابطه صرف په واتساپ کوئ ښه برای کرم رابطه صرف په واتساپ کوئ په موبایل باندې ټلیفون مه کوئ ځکه چې موبایل زما اکثر کور کې پروت یا سایلنټ دی زه مدرسې کې عموما اکثر نو بیا زه ټلیفون نشم اوچتولی نو په واتساپ باندې ما ته وایس میسج پرېږدئ نمبر درته موجود دی دا نمبر مې دی د واتساپ خپل نمبر مې دی وایس میسج راته کوئ په واتساپ باندې انشاءالله زه به خامخا ریپلی در کوم ښه که بیا هم پکې څه مسله وي په واتساپ رابطه کوئ ټیک شو جي الله رب العزت مو خوشحال ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان.